یو دوزخ دی چې یو کار به هم ستا پر طبیعت رقم رقم عذابونه رقم تکلیفونه رقم سزاګانې به درکول کېږي چې په هغه کې هېڅ راحت او سکون نسته. ګورئ عزتمنو، یو جنت دی، یو دوزخ دی او یو دنیا ده. په جنت کې الله جل جلاله به هر مؤمن ته دا فرمایي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې زړه دې غواړي هغه به درسره کېږي، چې زړه دې غواړي هغه به درکول کېږي. یعنې په جنت کې به یو کار هم ستا د طبیعت خلاف نه وي، چې زړه دې څه غواړي، کوم ارمان دې پر زړه وي هغه به ستا سره کېږي. دا د جنت صفت دی. یو دوزخ دی چې یو کار به هم ستا پر طبیعت نه وي، رقم عذابونه رقم تکلیفونه رقم سزاګانې به درکول کېږي چې په هغه کې هېڅ راحت او سکون نسته. یو دنیا ده. په دنیا کې د هر سړي سره به سکون هم وي، راحت به هم وي، خوشحالي به هم وي، خو د هغه سره په څنګ کې به تنګي هم وي، پریشاني به هم وي، مصیبت به هم وي. یعنی کله به غم وي، کله به شادي وي، کله به خوشحالي وي، کله به خاندې، کله به ژاړي. په ټوله دنیا کې داسې څوک نسي پیښولی چې هر څومره مالدار وي، هر څومره کروڑپتی وي، هر څومره ارپتی وي، په زرګونو خادمان ورته ګرځي چې زړه یې څه وغواړي هغه کولی شي په پیسو، لیکن دی تا ته دا نسي ویلی چې ما ته به یو تکلیف نه وي رسېدلی، پر ما به یو تنګي نه وي راغلی، ما ته به یو مشکل نه وي راغلی. یعنې دا دنیا په دې کې د زړه ارمانونه نه پوره کېږي چې خامخا که تا یو څه غوښتو هغه به کېږي. دا د جنت صفت دی چې خامخا که تا یو شی حاصلول غوښتې تا ته به حاصلېږي. دا ډېر ځوانان دا ډېر خلک موږ وینو یو شی پر دماغ سپر سوی وي دا خامخا باید وسي. دا خامخا کېدل په دنیا کې نسته. په دنیا کې که وسو شکر ادا که، که نه وسو صبر وکړه. ځکه الله جل جلاله څه فرمایي لنبلونکم، ضرور به ضرور زه پر ته ازمایش راولم، بشیء من الخوف، کله به ویره وي، والجوع، کله به وږه وي، ونقص من الاموال، کله به دې ډیوالي کړي، والانفس، مرګونه به دله راسي، والثمرات، باغونه به وچ سي. موږ په دا لږ وخت کې دا ټول امتحانونه یې لیدلي، ویره مې هم لیدلې، وږه مې هم لیدلې ده، مالدار مې غریبان کېدل هم لیدلي دي، ارپتیان کورپتیان مې په روډ لیدلي دي چې بیا سبزیانې خرڅوي، مزدوري کوي، روزانې کوي. د باغو وچېدل مې هم لیدلي دي، مرګونه مې هم لیدلي دي. په یوه ورځ د یو کور څخه لس جنازې مو وتلي، 20 جنازې مو وتلي، روغ رمی سړی لاس او پښه ځینې کاټ شي، پرې کولی شي. الله څه فرمایي وبشر الصابرین، صابرینو ته زیر ورکړه. صابرین هغه خلک دي الذین اذا اصابتهم مصیبه، چې کله دې ته یو مصیبت یو تکلیف ورسېږي قالوا انا لله و انا الیه راجعون، بس د الله والا. که چیرې په دنیاوي تکلیفاتو، په دنیاوي ستړیاو، په دنیاوي مصیبتو باندې یو څوک صبر وکړي، الله به ده ته هغه ځای ورکړي چې بیا د ده زړه غواړي هغه وسل کړي. نو یو سړی دې دا سوچ نه کوي چې په دنیا کې به زه هر څه کول غواړم هغه به کېږي، یا دې په دنیا کې ما ته تکلیف نه رسي، یا دې په دنیا کې پر ما یو مصیبت نه راځي، یو پریشاني دې نه راځي. دنیا د دې دپاره چې کله الله پر تا پراخي راوړي، کله تنګي راوړي، کله صحت درکوي، کله دې ناجوړه کوي، کله دې خندوي، کله دې ژړوي. الله ګوري چې وده په خندا کې دې څه چمکي، په ژړا کې څه چمکي، وده په مالداري کې څه چمکي او په مسکیني کې څه چمکي، وده په صحت کې څه چمکي، په ناجوړي کې څه چمکي.
تلک الایام نداولها بین الناس. الله په خلق شپې ورځې ګرځي. دا دنیا دارالامتحان ده، دا د امتحان ځای. چاته پیسې ورکړي وایي ازمایي په امتحان کې واچي، د چا څه واخلي په امتحان کې واچي. چاته حکومت ورکړي په امتحان کې واچي، د چا څه حکومت واخلي په امتحان کې واچي. نو دا دنیا چې دا به کله غم وي، کله به ښادي وي، کله به خاندي، کله به ژاړي، کله به موړي، کله به مسکیني، کله به څنګه وي، کله به څنګه وي. خو مؤمن مسلمان به په هر حال کې د الله طرف ته متوجه. الله دې په موږ کې دغه صفت پیدا کړي چې موږ په هر حال کې د الله د رضا او د الله د راضي کېدو فکر وکړو.